دا څو عمر مخکې زه دوبۍ ته تللی وم وایم په دوبۍ کې داسې ډوډۍ راوړلې دا سره کړي چرګان دا سړی پر ما باندې شاید دی څنګه مې والله بالله کنه داسې مې سترګو ته ودرېدله زما خوار لاس مې سترګو ته ودرېدی د عرب ساز راته ودرېدی ما شپه او ورځ نه ده کتلې پر ما شپه او ورځ یې وایي زه ستاسې خدمت کوم دا سړی شاید دی زه سړی سوخته ته لوشولی یم ستاسې خدمت مې کړی دی مننه کوم وطن ستا یو دې کارونه ډېر دي زه ځان وکیل نه بولم زه ستاسې د چمپل خاورې یم وکیل صاحب دا 19 کاله کېږي چې د کندهار بانک نسو جوړ تاسو په دې باره کې څه کړي ستاسې بانډار ډېر خوږ دی زړه خو مې والله که غواړي چې ولاړ شم خو څه وکړم هلته یو بله غونډه م لرم او د بلا دې هېر سي د خوشحالۍ خبره دا ده چې یو لنډ سفر م لرم نو که ستاسې اجازه وي زه به ولاړ شم درته ځوانه ته خو مې بیخي د یاد ووتلې و همدغسې چپه خوله ناست یې ته خو به کوم مشکل نه لرې حاجي وکیل صاحب کور دې ودان څنګه دا نور درته وویل زما یو غوښتنه ده ما که چې دا روژه د ورځې څه شپې ته واړوه